السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي روغ اوسئ، جوړ اوسئ. څرنګه چې تاسو خبره سي، د افغانستان څخه یو ډله خبریالان او ځوانان د پاکستان افغانستان د ځوانانو د فورم لخوا پاکستان ته دعوت شوي وو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغول وو، تر څو وکولی شو د دغې اړیکو چې اوس مهال بدترینه حالتو کې دي، د دې لپاره د رسنیو او د خبریالانو نظر واخیستل شي چې څه کولی شي دواړه رسنۍ د دواړو هیوادونو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي او غښتلې شي. نو په همدې مخه باندې زه هم د دغې ډلګۍ غړی وم. اول خو په پیل کې د ښاغلي سلمان جاوید چې د پاک افغان یوت فورم مشر دی، د هغه څخه مننه کوو، ترڅنګ یې له راشد خان سره څخه مننه کوو چې دغه سفر په برابرولو کې ډېر زیات هلې ځلې وکړي. د دوی د کوربتوب او د دوی د میلمه پالنې او څرنګه چې دوی پروګرام ارینج کړی و، 2-3 ورځې چې زموږ څنګه کوربتوب وکړ، نو د ویلو ده چې باید د دوی او د دوی د ټول ټیم مونږ ستاینه وکړو. راځو په دغه سفر کې مونږ د اطلاعات او کلتور له وزیر فواد چودھري صاحب سره وکتل، ترڅنګ مونږ د افغانستان لپاره د پاکستان د خاص استازي ښاغلي صدق خان صاحب سره د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې وکاته. د هغې ترڅنګ مونږ په 2 ورځني میډیا فورم کې ګډون وکړ چې پای کې د پاکستان د رسنیو خبریالانو ترڅنګ د فلم او ډرامو استازو او پروډوسرانو ډایرکټرانو هم ګډون کړی و. په دې کې د پاکستان د پوهنتونونو څخه هم زده کوونکو برخه اخیستې او دوی خپلې غوښتنې او پوښتنې له افغان ډلګۍ څخه ورسره شریک کړي او زموږ چې کوم د افغانستان خبریالانو دوی هم د افغانستان د ولس او د افغانانو چې کومې غوښتنې وي، اندېښنې وي، دا یې نه یوازې پاکستاني چارواکو ته بلکې د پاکستان ولس سره شریک کړي چې افغانان له پاکستان څخه څه ګیله لري او څرنګه کیدای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د دې ترڅنګ موږ د پاکستان د لومړي وزیر ښاغلي عمران خان سره د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې وکاته. دغه لیدنه هم تقریبا 1 ساعت ته وغځېده چې په ژوندۍ بڼه باندې هم خپره شوه او عمران خان هم تقریبا د ټولو پوښتنو جوابونه ورکړل د افغانستان رسنیو ته چې کوم سوال شوی دی، نو ټولو سوالونو جوابونه هغه ورکړل. په وروستۍ ورځ مونږ د پاکستان د فوج له مشر ښاغلي قمر جاوید باجوه سره وکاته او هغه هم تقریبا 4 ساعته وخت په خپل دفتر کې د افغانستان ورزشي خبریالانو ته ورکړه او تقریبا د ټولو افغان خبریالانو پوښتنې واخیستې او تفصیلي معلومات شریک کړل چې څرنګه کیدای شي افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس مهال ستونزه څه ده او څرنګه کیدای شي چې د دواړو ترمنځ اړیکې د رسنیو په مټ باندې د خبریالانو په مټ باندې دغه ورغول شي او بهبود خواته لاړ شي. خبرو ته په کتو چې کومې دوی ژمنې وکړي، کومې دوی اوس وخت کې دوی چې کومه اراده ده او دوی چې کوم نظر دی د افغانستان په اړه باندې شخصا که زما څخه پوښتنه وشي ډېر زیات مثبت نظر او دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی په دې باور دي چې پاکستان دا وس او توان لري چې د افغانستان په سوله کې مثبت رول ادا کړي. دوی دا هم ویل چې موږ په پخوانیو کړنو باندې چې پخوا کې کوم پالیسۍ وي په هغې باندې مونږ ټینګار اوس نه کوو، مونږ د هغې پالیسیو څخه تېر شوي وو. زمونږ پالیسي اوس اقتصادي پالیسي ده چې څرنګه کولی شو د افغانستان د لارې مرکزي سیاست سره ونښلېږو. افغان خبریالانو دوی څخه په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه پوښتنې وکړي. افغانستان سره د دوی عمومي مشکل څه دی، ولې دوی چې کله سیاسي مشکلات راشي عامو افغانانو ته ډېر زیات زیان رسیږي، چې په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شي، په ویزو کې مشکلات پیدا شي، یا په افغانستان کې محصلینو ته مشکلات پیدا کیږي.
دغه راز د سلسله الخیل په اړه باندې پوښتنې وشوې، د هندوستان د رول په اړه باندې پوښتنې وشوې، د ډیورن لاین په اړه باندې پوښتنې وشوې، ډېر زیات پوښتنې وشوې او ټولو پوښتنو ته پاکستاني چارواکو د خپل پالیسۍ له مخې جوابونه ورکړه. عموم کې که زه ووایم یو بهترینه سفر و، یو ښه سفر و، ځکه هلته چې پاکستان کې موږ د ځوانانو سره وکاته، دوی زیاتره د افغانستان په اړه باندې یا خو بیخي پوهېده نه او که پوهېده هم ډېر مثبت فکر یې نه لرم. خو کله چې موږ هغوی سره خبرې وکړې، هغوی مو د افغانستان د اوسنیو حالاتو څخه خبر کړل، خاص کر د پاکستان میډیا کې دا څو ورځې چې موږ بیا وکته، د پاکستان په میډیا کې ډېر زیات مثبت چینج راغی، مثبت بدلون راغی. د دوی چې کوم سټیکرې لاندې لګېدلې وي، د دوی چې کوم خبرونه دي په خبرونو کې موږ ګورو چې تغییرات راغلي دي. نو عموما پاکستان که دغه خپل ژمنې، دغه خپلې خبرې په عملی بڼه باندې افغانانو ته ثابت کړي، نو دا به د دې نه هم زموږ دپاره غټ خبر وي، ځکه موږ افغانستان کې سولې ته ډېر زیات ضرورت لرو، د افغانستان یووالي ته ډېر زیات ضرورت لرو. او موږ چې کوم پاکستان وکاته، موږ چې کوم اسلام آباد وکاته، موږ چې د دې خلکو د تعلیم کچه وکاته، نو پکار ده موږ افغانانو ته هم چې سولې دپاره ډېر زیات کار وکړو. دواړه اړخونه هغه دې ته وهڅوو چې د افغانستان او د افغانانو ګټې په نظر کې ونیسي او مونږ ته اجازه راکړي، مونږ ته د دې فرصت برابر کړي چې مونږ د نړۍ په څېر باندې، د نړۍ د نورو هیوادونو په څېر باندې، د پاکستان په څېر باندې، د نورو سیمه ییزو هیوادونو په څېر باندې، د اروپایي هیوادونو په څېر باندې پرمختګ وکړو، خوشحالۍ ولرو او ژوند په ښه توګه باندې تېر کړو. نو په ټولیزه توګه باندې زه یو ځل بیا د ښاغلي سلمان او د هغه له ټیم څخه، پاکستان افغان یوت فورم څخه ډېر زیاته مننه کوم. او که دغسې فرصتونه، دغسې چانسونه، دغسې تګ راتګ د پاکستان او افغانستان د ځوانانو او د رسنیو ترمنځ زیات شي، نو زه باوري یم چې یقینا دواړه هیوادونه به د خپلو ځوانانو، د خپلو رسنیو غوښتنو ته او د خپل ولس غوښتنو ته به انشاءالله یو ورځ تسلیمیږي، غاړه به ورته ږدي. او دا د دې لامل کیږي چې نه یوازې د ولسونو په ژوند کې تغییر راشي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ به هم اړیکې لا پسې غښتلي شي. ډېره مننه د افغانستان د ابادۍ په هیله او د یو سرلوړي افغانستان په هیله.